ته ورشه انار راوړه لږ خواږه غوندې وګوره چې انار راوړه تراوو ویل لږ خواږه وګوره وې سکا ورته وې صاحب وړاندې ځکه تراوو چې تا ما ته د سکلو حکم نه وکړي نو که زه بې اجازت استا د انارو سکم نو ما د پاره به حرام شي ناجایز بشي وې ته زما بې اجازت انار هم نه سکوې نه هغه ستا تنخوا مې یو په دوه کړه هغه ولا د باغ چابیانې ورکې وې زه ستا نوکري نه کوم وی چې ولې وی اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی نو لږ لیاز به مې ساتي کار به را باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخوا علمه نو بیا به م حرام وي کار را باندې نه کې او تنخوا علمه بیا به م حرام لاړ بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوڅو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا اتانې به پیدا کې د 2-3 ورځو خجوري او ستوان به په واغست او وخت به تیرولو د بیت الله طواف سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو سلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللهم لبیک دیم لگیا دے اصل میں پاس د بیت اللہ د پاس نا آواز شو چې لا لبیک موه لبیک لبیک ستا آواز میں نہ دیکھا ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ گبراو شو یا اللہ تاسو ازلمی نه تپوس کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چغه مواسط आवाज میں نه ده خوخ نو زکنه نو ظلمه ورته وی چې کا خبره دی خو کړه زم داویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو پدې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دایول اور اول دو ساته وتا 2 غنټې کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډېر خوښ شو چې لار شم نو کم درته لار عزیزان والله العظیم کنه بل درشتا نه بل زیشتا د خلاصي نه بل سوچتا د فریاد اورېدو